په لوګر ولایت کې د شهید احسان الله اتل علمي بهیر څخه سلګونه زده کوونکي فارغ شول. د لوګر ولایت مرکز اړوند ابچکان، منځني ابچکان او غیرت آباد سیمو څخه د شهید احسان الله اتل علمي بهیر څخه تقریبا 1000 تنه زده کوونکي په نهم ځل له شپږو بیلابیلو ژمني کورسونو څخه د یوې سترې غونډې په ترڅ کې چې ګڼ شمېر دیني عالمانو، قومي مخورو او زده کوونکو برخه اخیستې وه فارغ شول. دغه ښوونیز مرکز چې په کال 1993 کې په یاد ولایت کې فعالیت پیل کړی ده او تر دې دمه یې زرګونه تنه زده کوونکي د علم په ګاڼه سمبال کړي دي او لا هم په دې برخه کې د دوی هڅې روانې دي. هیره دې نه وي چې سږکال د یاد علمي بهیر غړو د خپلې سیمې ابچکان، غیرت آباد، چونۍ، بیدک او سیاکو علمي قدرونه په ستاینلیکونو وستایل. او ډېر یو غوره او ډېر یو بامقصده هدف ټاکلی چې داسې زما کوم علم اوس رسېږي په دا اوسو حالاتو کې دوی په نورو کیسو کې غرض نه لري، خالص علم ته یې توجه کړې. دې کې به تاسو نور هم کامیابي حاصلوي. په دې مسیر کې څوک جیب او څوک به راځي، څوک لاړل څوک راغلل او څوک ثابت قدم دي. سلامونه پښتانه مینا درنښت تعالی ته راغلیو علماء کرامو، مشرانو، همزولو، ځوانانو، ګلونو شاګردانو ټولو ته ښه راغلاست وایو. قدمونه مو په لیمو. الحمدلله د ویاړ ځای ده چې سږکال د احسان الله اتل علمي مرکز په نهمه فراغت غونډه کې موږ تاسې سره یو ځای یو. د شهید احسان الله اتل علمي مرکز ټولو قدرمنو اراکینو، مشرانو، د دې ستر علمي بهیر ګډونوالو، هر هغه ګډونوال چې دغه په معنوي شکل او یا هم په مالي شکل سره په مخ وړي، د یو ځوان په صفت ترې مننه کوم. دا هغه ځوانان دي چې په واقعي ډول سره د خپل ځان لپاره نه بلکې د خپل قوم لپاره، د خپل مسجد لپاره، د خپل کلي لپاره او په ټوله کې د ټول هېواد لپاره په واقعي ډول سره علمي خدمات کوي سره چې دوی دغه خدمات په واقعي ډول سره د ستایلو وړ دي. کوم ځوانان چې دغه پرمخ سره ولي آفرین دې په دوی وي، آفرین دې د دوی په هغه میندو وي چې دوی د شودې ورکړي دي، آفرین دې د هغوی په پلرونه وي چې په واقعي ډول سره په علمي غېږ کې د هغوی روزلي دي. یعنې زه باور پلاو کې قسم درته کوم چې ستاسو د اکثریت بچیان زما زده کوونکي یا موږ سره هم دي. ستاسو د هر یو بچي پوښتنه دوی له موږ نه کړې دی. اصولي صاحب راغلی، پهلوان نور راغلی، انشاء صاحب راغلی دی. یعنې عموما یې د ټول ښوونځي او د ټول تعلیم مرکز پوښتنه کړې، بیا داسې په اشارې کې رایاد کړې چې زموږ د طرف زده کوونکي څنګه دي. قربان قربان رنگ دې څومره معصوم لاړ د بدر د شهید د ماشوم. ځان مو ساده او که حساب کړی دی ساده غږېږو، ځان مو ساده او که حساب کړی دی ساده غږېږو، کنې له موږ نه په سیاست باندې څوک ښه پوهېږي. د احسان الله اتل علمي بهیر ټول ټیم او ټولو اراکینو ته د دغه تعلیمي د پای او د بریالیتوب مبارکي وایم. الله جل جلاله دې دوی ته توفیق ورکړي چې نور هم خپل کوشش او هڅې زیاتې کړي. Starting with the greatest name of Almighty Allah, the most merciful, the most gracious, whose bounties are unbounded, in whose worship is our faith, in whose love is our life. First of all, let me offer you the most sacred gift of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, which is consist of Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. After that, hope we all be fine and over the moon and started a good day so far. So I'm so thankful for all of them, especially from the young man, Mr. Haidullah Hussaini and Dr. Abdullah Ahmad Saib and Sundar Bachadahar. So I'm thankful for all of them who are working really hard for liberating people, especially for developers. My topic is about failure is an option. It is okay to be started, it is okay to fail. Everything is okay.
یوازې د موږ کلی نه چونۍ ابچکان بیدک تر اتمور پتخا پورې خدای دې وکړي چې کال ته موږ دغه سیمو کې خپل فعالیت وکړو له هغه وروسته خدای دې وس راکړي د ټول لوګر د ټول افغانستان لپاره دا کار کوو نه د دې لپاره چې زموږ د کلي یا د خپل کور لپاره که څوک به د خپل کور لپاره او د خپل کلي لپاره له بل نه ډېر کوشش کوي الله دې پوښتنه ترې وکړي موږ په ټولو کارونو کې خپل ځان سره الله جل جلاله حاضر و ناظر ګڼلی کوم تکلیف یا کوم منډه ترله چې موږ کوو په چا یې احسان هم نه کوو دا یو خپل فرض ګڼو د یو قوم د یو کلي د ځوان په حیث تر دې سختې منډې وکړو په افغانستان کې په دغو شرایطو کې د علم ارزښت د علم مقام د علم فضیلت د علم جایګاه د علم دروندوالی مخ په خرابېدو روان ده ټول ورته متوجه که به نه یې متوجه زه متوجه یم ډېر ورته زموږ دغه تاکسات سپین ږیري چې دي زه فکر کوم چې دوی ټول د ارامو مسافرۍ وهلي دي ضرورت څه ده یا دغه چې ډېری ځوانان ناست دي کېدای شي اراده به د دې لري چې خارج ته لاړ شي اروپا ته لاړ شي عربو ته لاړ شي ولې چې ده ولې دا ده چې دغه وطن کې د علم په ارزښت باندې هېڅ سرمایه‌ګذاري نه ده سوې هېڅ علم ته ارزښت نه ده ورکړل سوی زورور سړی په کار دی خدایه راکړه یو بهادر سړی په کار دی او چې د علم ډېوې بلې کړي هر لور ته چې د علم ډېوې بلې کړي هر لور ته د احسان په شان اتل سړی په کار ده د احسان په شان اتل سړی په کار ده په 1992 کال کې غالبا زموږ اولین وار کوشش دی وکړو چې په خپله سیمه کې یو زمانی کورس دایل کو د امتحاني شکل باندې درې میاشتې وروسته موږ څه ترلاسه کوو دا وګورو کور یو لاندې اصولي ساینس په اول وار کې دا قرباني دوی ورکړله دوی په کور کې موږ کورس دایل کړ او شروع مو وکړه شکر الحمدلله په کار کې په قوم کې د سیمې کې همدومره پیسې لرو همدومره سرمایه‌داران لرو زموږ د چا خیرات پرې ضرورت نه لرو بیا چې د خیرات توزیع کېږي احمد یا کله په مسؤلو کورنیو د ورور رسېږي هغه په وخت باندې شادباد د کورنیو د ورور رسول راځي له دې خیرات توزیع کولو نه نور بس که د موږ خیري بنسټ ته که د احمد خیري بنسټ ته که د محمود خیري بنسټ ته که د موږ په کام کې د کریم له کام نه وتلی بنسټ ته د خیرات توزیع کول بند کړو د دې په ځای چې دغه پیسې 15 لکه او 16 لکه او 10 لکه روپۍ په خیرات توزیع کوو خیرات یې مصرفوو راځي په یو بل بهبود کار باندې په بنیادي کار باندې مصرف کوو موږ د جنوبي ولې څو شاګردان تقریبا لرو 200 یا جنکی هم اوس مصر درس الحمدلله دغه شاګردان نن ډېر تکړه دي والله هیله ما تکړه دي زه کله کله په کال کې واري په کال کې دوه واري څکر ورسره پښتنه ترنه کوم ته باور په خدای باندې وکړ چې ډېره خوشحالي نه سلامت راځي دومره شاته تکړه دومره تکړه په خدای باندې وکړ چې زحمت نه وکړي زیات د تاسو ارزښت د تاسو تعلیم ته کوم څیړه خرابې کوم کټوړه کوي کوم رنگ توري کوم اقتام سره باندې کوم لاس وړي کوم کټوړه د تاسو ارزښت د تاسو تعلیم ته تعلیم مو کوي سیاست کوم څه پاتې نه دی زموږ دا وطن آباد غواړو تل یې زنده‌باد غواړو ناپوهي دې ورکسي علم او سواد غواړو ناپوهي دې ورکسي علم او سواد غواړو ژوند د محبت نوم دی د مینې الفت نوم دی چاله دوکه ورنکړې ژوند د صداقت نوم دی دا وطن آباد غواړو تل یې زنده‌باد غواړو ناپوهي دې ورکسي علم او سواد غواړو ناپوهي دې ورکسي علم او سواد غواړو ژوند د محبت نوم دی